بدلون د پولیس رادیو سلسله واره رادیویی ډرامه هر پنجشنبه د شپې 8 بجې د بدلون ډرامې په تیره برخه کې تاسې واوریدل چې ګلدین په جمال پسې ورغلی و ترڅو د باورمندو او مشکوکو خلکو نومونه په کتابچه کې ولیکي. خو ګلدین هلته حیران شو چې جمال ملک زمان هم مشکوک وباله. بل طرف ته قدوس اراده ښکاره کړه چې خانۍ به خامخا قانع کوي. خو آیا قدوس ماما د خاني په قانع کولو توانیږي او که نه؟ دا به په دې برخه کې واورو. زما په فکر همدا مخکې مې چې روان دی خانی دی په صبر چې غږ ور وکړم. خانیه و خانیه لږ ودرېږه کار در سره لرم. ته پکې څه وایې؟ څه وایې قدوس ماما؟ خدای دې خیر کړي. څه کار مو راسره دی؟ زه دې حیران کړم. څه پوه شوې؟ ته خو راشه د خدای بنده، ته زموږ نه داسې لرې لرې ګرځې. ته پکې څه وایې؟ له تاسې نه ځکه لرې لرې تښتو چې تاسې د تره زامن نن سبا په خلکو ناحقه تورونه لګوئ. هغه هم د پردي کلي دی او دهقان په خوله. څه پوه شوې؟ نو چې د خپل کلي خلک د دښمنان شي نو مجبور یې چې د نورو خلو ته وګورئ. ته پکې څه وایې؟ بس چې د نورو خلو ته ګورئ تل به مو په لانجو سر وي. خپله سرشته خپله ونیسئ چې د نورو د لاس وهنو نه خلاص شئ. څه پوه شوې؟ ښه اوس دا راته ووایه په لنډو ټکو چې زما په پټي کې پوله چا اچولې وه، تا او که بل چا؟ ته پکې څه وایې؟ ما خو مخکې هم دا خبره اسلم ته کړې وه چې زه په دې کارونو کې کار نه لرم، خو اسلم رانه نه قلارېده او اخر کې یو بل تورم را باندې پورې که چې ما په خبرو کې د لالګل نوم واخیست او لالګل هغه سړی دی چې په ما یې دعوه کړې ده چې ګنې د پولو جوړولو والا انسان زه یم. څه پوه شوې؟ نو ته څه وایې چې پوله تا نه ده اچولي او هغوی دروغ وایي؟ ته پکې څه وایې؟ ګوره قدوس ماما، اوس که زه درته ووایم چې دا کار ستا د دهقان او د اسلم دی نو ستا څه فکر دی؟ څه پوه شوې؟ څه شی؟ اسلم او زما د دهقان کار دی؟ دا ته څه په ګډو وډو سر شوې؟ ته اوس په دې خبرو رانه ځان نشې خلاصولی. د هغوی څنګه پکې لاس کیدی شي؟ ته پکې څه وایې؟ نو زما او یا د ملک به ګټه څه وي پکې چې موږ به داسې فالتو کارونه کوو؟ د داسې کارونو خو ګټه اسلام ته رسیږي. ما ته خو داسې ښکاري چې اسلم لالګل ته پیسې ورکړي او لالګل درته پټي کې پوله اچولې، ځکه دا کار هغه په اسانۍ در سره کولی شي او بیرته اسلم او لالګل سره انډیوالان هم دي. نمونه زمونږ بدنامۍ او کار خپل پکې وباسي. څه پوه شوې؟ دې خبرې ته خو زما هم د سره فکر نه و، خو دا رښتیا هم داسې کیدی شي. ته پکې څه وایې؟ ځکه خو درته وایم چې اسلم لکه د پیل په څېر دی، د خوراک غاښونه یې بیل دي او د نمایش غاښونه یې بیل. بیخي د اعتبار وړ انسان نه دی او تر ټولو بده یې لا دا ده چې ځان یې په عاجزانو کې وهلی. کلیوال پرې همدا اعتبار کوي چې ګینې دی واقعي عاجز دی، خو د دغه عاجز کارونه چې وګورې نو شیطان هم توبې وباسي. څه پوه شوې؟ ستا خبره رښتیا ده. که تا دا خبره راته نه وی کړي او دلیل دې کوي نه وای نو باور دې وشه چې زما پرې باور راغلی و. او ته ګوره زما دهقان ته چې چرګه زما ده او هګۍ زما د دښمن کره اچوي. ته پکې څه وایې؟ ما خو درته اوله خبره همدا وکړه چې د بل خولې ته به نه ګورې، خپل هم فکر کول ښه دي. دوست او دښمن داسې په اسانه نه معلومیږي او لا چې د دښمن کورنۍ نو بیخي سخته ده. څه پوه شوې؟ خانیه زما دې لږ سترګې خلاصې کړې. زه ستا او د ملک نه بښنه غواړم چې شک مې در باندې وکړ. اسلمیه او لالګله همداسې مو په کلاره نه پرېږدم، در پسې درغلم خوښ به مو شم. ته پکې څه وایې؟ امیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشي ګلدینه، وایه که نه څه دې وکړل؟ صاحبه کومه دنده دې چې راسپارلې وه هغه مې سر ته ورسوله. سر ته خو دې ورسوله، البته وخت دې ډېر واخیست. زما دومره سست کار نه خوښیږي. پولیس باید خپل کارونه په ان فن کې خلاص کړي، ورځې باید وانخلي. نو یاره امیر صاحب ډېر وخت مې نه دی اخیستی،
البته کار لږ جنجالي و نو ځکه یې لږ د ځنډ سره مخامخ شو. ګوره کنه پولیس باید بهانې ونه لري چې کوم کار در وسپارل شو هماغه باید چټک سرته ورسوي او زر تر زره دې کارونه ترسره سي. په سترګو امیر صاحب امر مو په ځای کیږي. ښه رښتیا ته خو له کلیوالو سره هم بلدې. دا راته ووایه چې دا ملک زمان څنګه سړی دی؟ لکه چې راغلی و ستا ستړی مشې ته که څنګه هغه د هر کومندان او امیر سلام ته هرومرو راځي. او راغلی و یو ګل یې هم راوړی و. خبرې مې ورسره وشوې چې ډېر خوش اخلاقه راته معلوم شو. خو ته ووایه چې ستا له نظره څنګه دی؟ امیر صاحب ما خو چې څومره پیژندلی او څومره مې لیدلی نو سړی راته بد نه ښکارېده. خو د دې کتابچې لپاره مې چې معلومات ټولول نو یو ځای کې ډېر حیران شوم. حیران؟ څنګه حیران شوې؟ ولې کوم عجیبه کار سوی او که څه؟ هو عجیبه خبره ځکه ده چې د ملک په هکله ده. اوس خبره کوي او که نه همداسې به یې تاووې راتاووې. خبره وکړه چې زموږ تجسس را ختم سي. خبره داسې ده امیر صاحب چې د ملک زمان نوم د ښو خلکو په کتابچه کې مې لیکلی و. خو چې کله د جمال خواته ورغلم هغه راته وویل چې د ملک زمان نوم د مشکوکو کسانو کې ولیکه. څه شی؟ د ملک زمان نوم په مشکوکو کسانو کې؟ دا څه وایې والکه؟ همدغه شان زه هم حیران شوی وم. خو جمال وویل چې د ملک زمان نوم باید په مشکوکو کسانو کې ولیکل شي. ته راکه دا کتابچه راکه. دا خو رښتیا هم د ملک نوم په مشکوک کسانو کې لیکل شوی دی. تا د جمال نه پوښتنه ونه کړه چې په کوم دلیل د ملک نوم په مشکوک کسانو کې در باندې ولیکه؟ دلیل هغه راته را نه کړ خو ویل یې چې تی ولیکه یو وخت به ثابته هم شي ځکه زه د کلي سړی یم او د کلي له حالاتو هم خبر یم. بس سمه ده چې جمال دا خبره کړې نو یو څه به یې هرومرو لیدلی وي. زه د جمال په دې کار خوښ شوم او ډاډمن هم شوم چې زه سړی بیداره ده کار ترې اخیستی شو. ښه امیر صاحب اوس څه وکړم؟ نور څه کوم امر او خدمت شته؟ د اوس لپاره همدا بس دی. نور خپلې پیرې ته آمادګي ونیسه او بیداره اوسه. زمونږ او تاسې ډېر کارونه لا مخته پاتې. سلام علیکم ملک صاحب. دا ځان ته چینس کی. وعلیکم السلام. ستړی مشې خانیه دا خېټه دې بیا ولې داسې پړسېدلې لکه چې بیا کوم راز ویل ته جوړ شوی دی؟ راځه یو پیاله چای را سره وسکه. ملک صاحب چای دې ورکې مشه خو تی نه منې. زما نور حال بد دی. یو څه وکړه که نه نور خرابېږو. څه پوه شوې؟ څه بیا څه تندر را غورځېدلی؟ څه خبره ده؟ ملکه ځان ناګاره مه اچوه. ښه پوهېږې چې زه د څه شي په هکله خبره کوم. څه پوه شوې؟ باور دې وشه زه خبر نه یم چې ته د څه شي په هکله خبره کوې. زه درته د هغه پولو خبره کوم. هغه خلک را پسې ځي راځي چې موږ ته حال ووایه چې تا د قدس په پټي کې پوله د چا په لمسونه اچولې وه. څه پوه شوې؟ ښه هغه خبره نو هغه خو ما درته وخت خلاصه کړې چې که دې خوله خلاصه کړه نو خوله به خلاصه کړم. هو که ما خوله خلاصه کړه نو ته زیانمن کېږې او که تا خوله خلاصه کړه نو بیا هم ته زیانمن کېږې. ښه نه ده چې دا خبره همدلته حل کړو. څه پوه شوې؟ لکه ته څه غواړې او دا خبره څنګه حل کول غواړې؟ ته څه وایې چې زه څه وکړم؟ ته نور هېڅ مه کوه. یوازې جیب ته لاس که ما ته نغدې راکړه. زه به خوله بنده کړم او ته به د خلکو له خولې نه ووځې. څه پوه شوې؟ نه دا کار خو هیڅ کله نه کوم ځکه د پیسو په درکولو به نن غلی شي خو سبا به بیا راخوښ یې چې پیسې راکه. نو پیسې خو نه در کوم. البته زه دا هم نه غواړم چې ته دې خلکو ته زموږ د راز په هکله ووایې. ګوره ملک صاحب تا ته خو ګپ ښکاري خو چې که پیسې مې ترلاسه نه کړې نو بیا دې حال وایم چې ما د ملک په وینا د قدس په ځمکه کې پوله اچولې وه تر څو هغوی په لانجه شي. څه پوه شوې؟ زه ما ته معلومه ده چې ته هسې ګپ لګی ځکه دا خو تا ته هم معلومه ده چې که حال دې وویلې نو ته به هم ګیرېږې. دا خو به ټولو ته معلومه شي چې زه ګیرېږم او که نه. خو ستا په هکله وایم چې تا به ضرور خلکو ته په ګیر ورکوم. څه پوه شوې؟ ما په دې خبرو نشي ډارولی ښه خانیه چې څه دې زړه وي ویې که. که تا څه وکړه نو زه خو هم در معلوم یم چې څه کولی شم
که قدوس او اسلم په لانجه اړولی شم نو ستا په لانجه اړول خو زما د چپ لاس کار دی د چپ لاس ملک صاحب دا به وخت ثابته کړي چې ما ګیروي او که تا څه پوه شوې